د قانون سره مطابق هغه د ګمرکونو په محصول کې د تحصیل مسله چې راوړاندې شوې ده دا ټول تغییرات د خصوصي سکتور په نمایندګۍ د افغانستان د سوداګرۍ د خونې سره په هماهنګۍ باندې شوي دي. د خصوصي سکتور په نمایندګۍ باندې په ټولو مجالسو کې د خونې استازي موجود وو. کله چې دواړه خواوې د افغانستان دولت او د اتاق د تجارت په تفاهم سره ورسېدل، د یوې میاشتې لپاره وخت ورکړل شو تر څو هغه اموال چې افغانستان ته وارد شوي دي په مرزونو کې په ګمرکونو کې موجود دي هغه باید د یو میکانیزم مطابق، خاص میکانیزم مطابق او باید تحصیل او آزاد بازار ته باید ولیږل شي. یوه میاشت وروسته د خصوصي سکتور د تعهد په اساس ټول اصلي اسناد باید د ګمرکونو مامورین ته وسپارل شي او د قانون د ګمرکاتو مطابق هغه مربوطه تعرفه باید پرې تطبیق شي. دلته مسله د تعرفې د کموالي او د زیاتوالي نه ده، مسله مطرح د تطبیق د قانون ده چې وزارت مالیه د قانون په چوکاټ کې د خپل خصوصي سکتور سره همیشه همکار دی او تل د دوی لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې ژمن دی.